الله عزوجل فرمایي په دې کې ډېر خیر نشته، دا پټې مشورې ډېرې، دا ډېره غږېدا، مګر دغه سړي خبرې ډېرې ښې دي. امر بصدقة چې په صدقه باندې خلکو ته امر کوي، ترغیب ورکوي. دا دنیا تېرېدونکې ده، راځه ورور الله دنیا درکړې ده، یو ښه جومات جوړ کا، راځه دلته د مسلمانانو ضرورت دی، یو ښه کوی ورته وکنده، راځه په دې سړک کې دا پل خراب دی، زښته ډېر مسلمانان ورباندې تېرېږي، راځه ته وایه دغه پل زه په خپله شخصي سرمایه باندې جوړوم، د الله رضا دپاره یې جوړوم، زه به سبا په قبر کې هم دې باندې چې د مسلمانانو ځي راځي ما پسې به یې ثواب رسېږي. راځه دغه ځای کې یوه مدرسه جوړوم، دې مدرسې ته دیني کتابونه اخلم. الا من امر بصدقة، هغه کس چې په صدقو باندې خلکو ته ترغیب ورکوي، امر ورکوي، دې کې بیا خیر شته، او معروف، او یا خلکو ته په نیکو اعمالو باندې امر کوي، لمنځونه خلکو ته بیانوي، د جهاد مسلې ورته بیانوي، د روژې فضایل ورته بیانوي، د زکات ورته بیانوي، د حج فضایل ورته بیانوي، ذکر و اذکار و فضایل، دا ټول معروفات دي. تلاوت، د علم زده کړه، قرآن کریم په تجوید باندې زده کول، د تهجد فضایل، د نوافل فضیلتونه، دا ټول معروفات دي. او اصلاح بین الناس، یا د خلکو په مابین کې روغ او جوړه، الله عزوجل دا وایي، دې کې بیا خیر موجود دی. الله دې موږ او تاسو ټول د خیر خلک وګرځوي. دو مسلمانان سره بد دي، ته ورغلې د دوی په مابین کې د خیر خبره وکړه، یو بل ته دواړو بخښنه وکړه، تیر یې هېر کړل، او بیرته د دوی په مابین کې اخوت قایم شو، لوی خیر تا وګاټه. الله دغه عمل په ځانګړې توګه قرآن کریم کې یادوي. دا زموږ ځینې سپینګیري ورونه ډېر د خیر خلک وي، ډېر سپینګیري مشران ماته یاد دي چې قوم نه د قومونو خیر به ورپورې تړلی و، د قومونو چېرته به چې لږ جنجال پېښ شو چې دی به ورغی، الله عزوجل به د ده په سبب سړی و به د دوی په مابین کې توی کړي. الله عزوجل فرمایي دې کې بیا خیر موجود دی، دا سراسر خیر دی. الله دې موږ د خیر خلک وګرځوي. په ژبه باندې به موږ داسې اعمال صالحه ترسره کوو، موږ به په دې ژبه باندې کفریات نه وایو، الله هم دې وساتي.